بغیر اودس چارداب نه بغیر غسل نه بیا د ښځې سره کوروالی کوي یا د بلې ښځې سره کوروالی کوي نو جایز دي، خو مستحب دا دي چې په منځ کې څه وکړي؟ اودس چارداب وکړي. او دا فایده یې ده چې ګوره د شریعت چې موږ ته د جنابت د غسل دا مسله بیان کړې ده، ولې یو سړی چې کله د هغه د بدن نه مني خارجه شي نو په ده باندې غسل لازمیږي؟ د هغې وجه دا ده یو د ټولو نه غټه وجه که موږ ته څه معلوم او که نه معلوم، خو لوی حکمت دا دی چې موږ ته زموږ رب ویلي دی او زموږ پیغمبر ویلي، بس دا پوره ده. خو که بیا به یو سړی حکمت لټوي چې دې کې څه فایده ده د دغې نه علاوه، نو حکمت پکې دا دی چې کله انسان د بدن نه مني خارجه شي د ده په بدن باندې سستي راشي، ځکه چې د بدن نه دا مني وته د ټول بدن سره تعلق ساتي، نو په ده باندې سستي راشي، ناراستی پرې راشي.